سلامونه او نیکی هیلې. داسې ورځ نشته چې ماته په کمنټ یا شخصي پیام کې پوښتنه ونسي چې څه وکړم جرمني ژبه مې زر زده سي، یا 3 یا 4 کاله کېږي جرمني ته راغلی یم، خبرې باندې پوهېږم خو بیرته غږېدی نسم، یا ګرامر یې ډېر سخته ده، ګرامر څنګه زده کړم. ومې غوښتل په دې ویډیو کې دغه ټولو سوالونو ته په تفصیل سره ځواب ورکړم ترڅو تاسو سره د ژبې د زده کولو په هدف کې مرسته وکړی سم. مخکې له دې نه چې خپل درس ته لاړ سمه، که ما سره نوی آشنا سوي یاستئ نو زما نوم ظریف څنګه ده. د لیسانس تر کچې مې زده کړې کړي دي. د هېواد د ملي ژبو سربیره په انګلیسي، فرانسوي او جرمني ژبې باندې هم پوهېږم، او همدارنګه 3 کاله د ژبې په تدریس کې تجربه لرم. په دې ویډیو کې مې وغوښتل چې د ژبې د زده کولو روانشناسي، همدارنګه کومې برخې د ژبې په څه ډول سره زده کېږي، او په آخر کې به تاسو ته هغه مواد یا درسي مواد، کتابونه او چینلونه چې هغه ستاسې د ژبې په زده کولو کې ډېره زیاته مرسته کولی شي معرفي کوم. نو خوشحالیږم چې چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل نور ملګرو سره شریک کړئ ترڅو له دې نه ټول ګټه پورته کړي. لومړی راځم د ژبې د زده کولو روانشناسي ته. موږ چې هر څه زده کولی سو هغه له 2 برخو جوړیږي. یو ته معلومات یا علم وایي، لکه فیزیک، کیمیا، تاریخ، جغرافیا، بیولوژي، چې موږ د کتاب په لوستلو یا یو معلم یې موږ ته تشریح کړي هغه زموږ زده کېږي. او بلې ډلې ته موږ مهارتونه وایو، چې مهارتونه په یادولو نه زده کېږي بلکې په تمرین کولو زده کېږي، لکه بایسکل چلول، موټر چلول، همداسې نور مهارتونه. نو که بایسکل چلول د بیلګې په ډول راواخلو، تاسې په کتاب ویلو سره بایسکل چلول نه شئ زده کوئ. همدارنګه که یو څوک په بایسکل کیني او تاسې ورته وګورئ چې څنګه یې چلوي، بیا یې هم نه شئ زده کولی. کیدای شي تاسو ته یوازې یوه آیډیا درسي، خو د دې لپاره چې په خپله وتوانېږئ چې دا مهارت د چلولو ترلاسه کړئ، باید ښه په مزه په بایسکل پښه واړوئ، حرکت پرې وکړئ. که وغورځېدئ، غلطي وسوه، هر څه وسول، مشکل نه لري. کراکاره یې په تمرین کولو سره زده کوئ. ژبه هم د بایسکل چلولو په څیر باندې یو مهارت ده چې په یادولو نه زده کېږي بلکې په تمرین کولو زده کېږي. او یو مهارت هم نه ده، له 4 مختلفو مهارتونو جوړه ده. لومړي مهارت ته اورېدل وایي چې په جرمني ژبه کې هماغه هوغن کېږي، یا په انګلیسي کې لیسنینګ. 2 مهارت ته خبرې کول وایي چې کېږي شپخیخن. 3 ته لوستل یا لیزن، او 4 ته لیکل یا شخایبن. دا هر مهارت د زده کولو لپاره جلا جلا تمرین ته ضرورت لري. که تاسې اورېدل ډېر کوئ، هر څه اورئ، ستاسې د هوغن یا د اورېدلو مهارت ښه کېږي، پرې پوهېږئ، خو بیرته د خبرو کولو لپاره تاسې باید په خبرو باندې هم تمرین وکړئ. همدارنګه د لوستلو او لیکلو لپاره هم په همدې ډول باندې ده. خو په 4 واړو مهارتونو کې شرط دا ده چې باید موږ او تاسې په دې باندې پوه سو، څه چې موږ اورو یا څه چې لولو یا څه چې وایو یا لیکو، په دې باندې باید پوه سو د دې مطلب څه شی ده. که پوه نه سو نو موږ ژبه نه ده زده یا نیسو زده کولی. یو ښه مثال یې دا ده چې موږ هر کال یو ځل قرآن کریم کتاب ختموو. اوس هم روژه روانه ده، کیدای شي تاسې به ختمونه کوئ، خو زموږ عربي ژبه له هغې نه زده کېږي. دلیل یې دا ده چې موږ یوازې لولو، یوازې وایو، تلاوت یې کوو، په مفهوم باندې ځان نه پوه کوو. که وغواړو چې په معنا باندې لغت په لغت ځان پوه کوو، نو بې له شکه چې زموږ به عربي ژبه هم ورسره زده سي. دا مهارت خو هر یو جلا جلا تمرین ته ضرورت لري، خو دا 4 واړه مهارتونه په خپل منځ کې 4 شیان مشترک لري، چې دې 4 شیانو ته لومړي ته وایي ګرامر، دوهم ته لغتونه وایي، لغتونه، درېمې ته اصطلاحات وایي، اصطلاحات، څلورمې ته د ژبې فرهنګي برخه. له ګرامر او لغتونو سره به تاسې آشنا یاستئ، خو کیدای شي اصطلاحات او فرهنګي برخه د ژبې تاسو ته نوې موضوع وي. اصطلاحات هغه نیمګړې جملې یا مکملې جملې دي چې لغت په لغت نه معنا کېږي. انګلیسي ژبې یو اصطلاح راواخلم لکه واتس اپ. واتس اپ که کلمه په کلمه معنا کو، یعنی پورته څه شي دي، اپ پورته ته وایي، وات از څه شي دي، خو دا په اصطلاح کې معنی بل شی ده، او دا معنا ورکوي چې څنګه یې. دې ته اصطلاحات وایي. او فرهنګي بڼه د ژبې چې لکه رسمي جانو کې څنګه خبرو کې، نارسمي جي کې دوستانه خبرې په څه ډول، یا پښتو ژبه کې یو بل مثال درکم، که چیرې زمونږ د پښتو ټولنه کې یو څوک یو سړی د باندې وویني چې هغې سره پیژندګلوي لري، نو یو سلام به ورته وکړي، بیا به ورته د چای ست وکړي چې راځه ما سره چای وچښه. خو که چیرې یوه ښځه وویني، بیا هغې ته دا د چای ست کول ښه نه دي. دغه ته د فرهنګي، دې ته د ژبې د فرهنګي برخه وایي چې د پوهېدلو او پوهولو په وخت کې ډېر ضرور وي. تر دې ځایه پورې په دې باندې پوه سوئ چې یو ژبه څنګه زده کېږي او کومې برخې لري. اوس راځو دا کوو چې هره برخه په کوم ډول باندې زده کړو او تمرین کړو. لومړی راځم له ګرامر نه شروع کوم. د ژبې اساسات یا تر ټولو اړینه برخه د ژبې ګرامر ده. ګرامر زده کول 2 مرحلې لري.
لومړی مرحله دا ده چې د ګرامر په موضوع باندې یا په تیوري باندې موږ پوه سو او سر مو په خلاص سي. لکه د بیلګې په ډول د جرمني ژبې داتیف راوخله که تاسو یو ویډیو په یوټیوب باندې ووینئ چې داتیف څه ته وایي، مثلا کوم ارټیکلونه کارول کیږي، نو په دې خبرې باندې تاسو پوه سوئ، سر هم خلاص سو. خو دا په دې معنی نه ده چې دا ستاسو زده سو. د زده کولو لپاره ځکه چې ژبه مهارت ده، نو باید تاسو اوس تمرین وکړئ. لکه خانخالیانې چې تاسو په کتابو کې دي هغه ډکې کوي د داتیف په اړه باندې، یا هم په خپله جملې ولیکئ. هر ارټیکل مختلفو فعلونو سره څو ځله جملې ولیکئ تر څو چې هغه ستاسو زده سي. دلته یو مهم موضوع ته غواړم اشاره وکړم. هغه کسان چې دلته په جرمني کې یا د خارجي هیوادونو کې په کورسونو کې ژبه زده کوي، یوه لویه ستونزه دا ده چې د هغوی معلم په پښتو یا په فارسي ژبې باندې نه پوهېږي تر څو هغوی ته د ګرامر تیوري په سم ډول تشریح کړی سي. دې لپاره زما وړاندیز تاسو لپاره دا ده چې تاسې دغه په یوټیوب باندې ولټوئ یا د چټ جی پی ټي په کومک سره د ګرامر تیوري زده کوئ. وروسته بیا خپل کتاب ته مراجعه کوئ او په دې باندې تمرین کوئ. دومره برخه چې دا لغتونه دي. لغتونه څنګه زده کیږي؟ لغتونه په یادولو سره که زده هم کوي ډېر زیات کومک نه کوي، ځکه د انسان مغز په داسې شکل باندې نه ده جوړ سوی چې وکړی سي د کمپیوټر په څیر باندې دا لغتونه راواخلي او بیا مستقیم د ګرامري فرمولو کې ورواچوي، له دې نه جملې جوړې کړی سي. بلکې هر لغت باید چې په جمله کې وکارول سي تر څو قالب یې په مغز کې سم کینی له معنا سره. تر ټولو ښه لاره د لغت د زده کولو لپاره دا ده چې تاسې کوم متن چې وایئ، کوم خط وایئ یا کوم څه اورئ، هغې کې چې په کوم لغت باندې تاسې نه پوهېږئ هغه لغت ځان ته را بیرون نویس کړئ په کتابچه کې، بیا یې معنا پیدا کړئ او معنا یې ورسره ولیکئ. له دې پرته د لغت کټګوري بندي کړئ، لکه د لغت نوم ده، ارټیکل ده، صفت ده، قید ده، څه شی ده. که چیرې نوم وي باید له ارټیکلو سره یې حفظ کړئ. که چیرې فعل وي باید چې له ګردان سره یې زده کړئ، جملې ورته جوړې کړئ. که چیرې صفت وي باید له ضد سره یې زده کړئ، لکه ښه، بد یا روښانه، تیاره. همدارنګه که چیرې قید وي هم باید جملې ورته وکاروئ تر څو ستاسې په ذهن کې ښه کینی. او په مختلفو حالتونو کې لغتونه تکرار کولای شئ. مثلا د کتاب په لوستلو کې هغه لغت درته څو ځلې تکرار سي، برته تاسې په جمله کې وکاروئ او ځینې وخت تمرین ورسره کار کوي. په کوچنیو ورقو کې ولیکئ، خپل دیوال، انوارې د جانو کې کولای شئ چې ځان لپاره نصب کړئ تر څو هر دقم سترګې پرې لګېږي، هغې سره کرا عادت کېږئ. اصطلاحات هم بالکل د لغتو په څیر باندې زده کیږي او فرهنګي برخه د یوې ژبې چې ده هغه نو لږ ستونزمنه ده، په کتاب او په یادولو باندې نه کیږي، بلکې کله چې سړی په عملي ډول په ټولنه کې خبرې کوي نو په دې باندې کرا پوهېږي او زده کیږي. خو زه تاسو ته یو یوټیوب چینل هم ښیم چې په هغې کې د فرهنګي برخه د ژبې هم زده کولی شئ. اوس راځم د څلورو مهارتونو ته چې په هر یو باندې څنګه تمرین وکړی سو. لومړی مهارت ده اوریدل. اوریدل او لوستل د دواړو مهارتونو ته انپوټ وایي، هغه څه له ژبې نه چې زموږ ذهن ته دننه کیږي. همدغه ځای نه زموږ ژبې زده کول شروع کیږي. تاسې چې هر څه اورئ هغې کې تلفظ، د هغې لغت، د هغې ګرامر، هغه ستاسې په ذهن کې کینی. خو خبره دا ده چې باید ستاسې توجه ورته وي، او توجه په هغه وخت کې ډېرېږي چې تاسې ته یو ټاسک درکړل سي، یعنې یو وظیفه درکړل سي چې کوم شی تاسې اورئ په دې کې کوم مفهوم را پیدا کوي. د دې لپاره تر ټولو ښه برخه یا ښه تمرین هغه د کتابو یا د درسي کتابو تمرین ده چې تاسې ځان ته هغه اوډیو یې پلی کوئ او بیا وروسته د هغې اوډیو په اساس باندې تمرینات حل کوئ. دا ډېره زیاته ګټه رسوي. د هغې تر څنګ زه تاسې ته د یوټیوب چینلونه معرفي کوم او یو ویب سایټ درته معرفي کوم چې پوډکاسټونه اورېدای شئ او تاسو ته ډېره زیاته ګټه کوي. خبرې کول د ټولو غټه یوه ستونزه ده چې اکثره وخت داسې یو څوک نه پیدا کېږي موږ ته چې ورسره خبرې وکړو. که چیرې تاسې ملګري لرئ آلمانیان یا هم نور خلک چې هغو سره پښتو نه وایي او مجبوره کېږئ آلماني خبرې وکړئ، دا ډېره ګټوره ده. خو له هغې پرته نه تاسې کولی شئ چټ جي پي ټي سره خبرې وکړئ یا هم له ځان سره د آینې مخې ته خبرې وکړئ تر څو خپل دغه مهارت لوړ کړئ. او بل ښه خبره دا ده چې کله هم تاسې یو شی اورئ په خوږو باندې هغه بیرته تکرار کړئ. په دې سره ستاسې تلفظ هم ښه کېږي او ژبه مو هم روکېږي. لوستلو برخې ته راځم. د لوستلو ډېر مهمه برخه ده. تاسې چې هر څومره ډېر یو شی لولئ هغه ستاسې د ژبې مهارت لوړېږي، خو شرط پکې دا ده چې هغې باندې تاسې پوه سئ. لکه په سر کې مې د قرآن کریم مثال درکړ. او د دې تر څنګ بل شرط پکې دا ده چې کله هم تاسې یو شی لولئ، یو خط لولئ، هغه خط نه باید تاسې مکمله جمله ځان ته په پښتو باندې ترجمه کړئ د ګوګل ټرانسلیټ یا بلې ډکشنري په واسطه باندې، ځکه چې دا ګټه نه کوي. له هماغه خط نه تاسې باید مفهوم واخلئ. یوازې دومره اجازه لرئ چې په کومې کلمې باندې چې تاسې نه پوهېږئ هغه کلمه ځان ته راوژباړئ. که چیرې هېڅ پرې پوه نه سئ بیا هم ژبه نه زده کېږي، او که چیرې مکمل جمله ځان ته په پښتو راوژباړئ بیا هم تاسو سره کومک نه کوي. ورسېدلو د لیکلو برخې ته. د لیکلو په برخه کې تر ټولو بهترین کار چټ جي پي ټي ده. ما سره یې په خپله ډېره زیاته مرسته کړې ده.
هر شی تاسو لیکي، یو ایمیل لیکي، یو میسج لیکي، یا هم یو کوچنی لیکنه یو مطلب لیکي، هغه بیرته چټ جی پی ټي ته ورکوي، ورته وایي چې دا ماته اصلاح کا، زما څه ګرامري غلطیان مې پکې کړي، څه سپیل یا لیکمنه کې مې غلطي کړې، دا ټول راته اصلاح کا. هغه اصلاح کوي، کله چې درته اصلاح کړله بیرته په همغه ډول باندې ولیکئ. دا سول د ویډیو دومه برخه چې د هغه برخه په څه ډول باندې زده کړو. مخکې له دې نه چې لاړ سم تاسو ته درسي مواد معرفي کړم، غواړم یو څو نورو مهمو ټکو ته اشاره وکړم. لومړی ټکی دا ده چې د ژبې زده کول یو ډیر منظم ډیسپلین ته ضرورت لري، چې کله هم له دغه ډیسپلین نه یو قدم تاسو مخ تک دی نو دغه ژبې زده کول درته سخته تمامیږي، او کله کله سړی داسې فکر کوي چې یاره نشم زده کولی او ټول شیان وتړي، کمپیوټر، کتاب، هر څه وتړي. دا فکر که تاسو ته راځي نو نه ستاسې ګناه ده، نه هم دا ژبه ډیره سخته ده. دلیل یې یوازې همدا ده چې موږ په دغه ډیسپلین کې چې کوم ژبې باندې باید پټه په پټه مخ ته لاړ سو، یو څو پټې یا څو پلې ډیر مخ ته تللي یو. نو که چیرې تاسو ته دا حس کله د ژبې د زده کولو په وخت کې پیدا کیږي، دا رقم حس ته هیڅ لاره مه ورکوئ. خپل تمرین کې داسې تبدیل کړئ، بل تمرین ته شروع کړئ، یا ګرامري موضوع یا کوم شي کې ستاسې بند پاتې یا ستونزه پکې لري، هغه په یوټیوب او په ګوګل باندې ولټوئ، ځان لپاره یې حل کړئ. دوه اړینه مسله دا ده چې د ژبې په زده کولو کې موږ او تاسې باید ښه انګیزه او شوق ولرو. یعنی که چیرې انګیزه موږ سره نه وي، د ژبې د زده کولو شوق نه وي، ژبه مو په اسانۍ سره نه زده کېږي. د دې کار لپاره ښه کار دا ده چې تاسې یو فلم یا هم کوم کتاب یا رومان چې تاسې ډیر خوښیږي او مخکې هم یو ځل هغه لیدلی وي یا ویلی وي، اوس یې په دغه جرمني ژبه یا هغه ژبه چې تاسې غواړئ په هغې ژبې باندې یې ولولئ. دا د ژبې زده کولو کې جادو کوي تاسو سره. دریم اړین مطلب دا ده چې د ژبې زده کول ډیر صبر او حوصله غواړي او وخت ته ضرورت لري. که چیرې بایسکل زده کول په 2-3 ورځو کې زده کړئ، نو د ژبې زده کول 6 میاشتې، 1 کال تر 2 کالو پورې وخت لري. تاسې به هر ورځ په منظم تقسیم اوقات او ډیسپلین سره میده تمرین کوئ، نتیجه یې له ډیر مدته وروسته کتلی شئ. څلورمه مسله غواړم یو حقیقت تاسو ته ووایم، صادقانه غواړم ووایم چې د یوټیوب په ویډیوګانو کتلو سره یا هر شپه لایف ته کېناستل یوازې په دې باندې ژبه نه زده کېږي. دا تمرین غواړي. هر شی چې تاسو په یوټیوب یا په لایفونو کې ګورئ، هغې باندې به بیرته راځئ، تمرین به کوئ، خپله جملې به ورسره لیکئ په کتابچه کې یا به هم خط و متنونه او دا به وایئ. که چیرې زه تاسو ته یو شی لیکم، مثال درته لیکم یا کوم څه تشریح کوم، دا ستاسې نه زده کېږي، بلکې دا زما په خپله زده کېږي. تاسې ته یوازې یوه آیډیا درځي، تاسې باید بیا په دې تمرین وکړئ. او راورسېدم د ویډیو وروستۍ برخې ته، داسې کوم کتابونه او کوم چینلونه او درسي موادو نه ګټه واخلم د جرمني ژبې لپاره، نو راځئ چې دا په ګډه سره وګورو. په لومړي سر کې خو د ژبې د زده کولو لپاره تاسې باید هرومرو یو کورس پیدا کړئ، که هغه حضوري کورس وي یا هم آنلاین کورس وي، ځکه له هغه ډیسپلین چې ما مخکې یادونه ترې نه وکړله، هغه په یو منظم کورس کې د تطبیق وړ ده. په خپله سړی نسي پوهېدی چې له کوم ځای شروع کړي، څنګه تمرین وکړي، څنګه ونه کړي. په یو کورس کې یو منظم سیستم موجود وي، کتاب موجود وي، هغې سره یو رهنما او استاد درته وي، نو حتما ځان ته یو کورس پیدا کوئ. د کورس په درسي کتاب کې مې اوس څه تمرینونه راغلي، هغه تمرینونه ټول په صبر او حوصله ښه په شوق سره ټول ترسره کوئ او هېڅ نه میس کوئ. د هغې ترڅنګ د ګرامر د زده کولو لپاره، ځکه چې جرمني ژبې ګرامر لږ ستونزمن ده، دغه کتاب نه ګټه اخیستی شئ. دا د ګرامر د زده کولو لپاره ډېر یو ښه کتاب ده، په نوم د ګراماتیک اکټیو 1 نه تر B1 پورې. د چا چې د ژبې کچه لوړه ده کولی شي د B2 C1 کتاب یې واخلي. دا کتاب تاسې په هره کتاب پلورنځي کې موندلی شئ، که آنلاین یې اخلئ په امازون باندې، لینک یې لاندې د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې تاسو ته ږدمه. راځم نورو درسي موادو لپاره. لومړي سر کې تاسو جرمني ژبه شروع کوئ، تاسې لږ اساسات ته ضرورت لرئ، هغه ګرامر ده او د کلمو تلفظ ده. یو ښه ویب سایټ هغه DW Deutsch lernen ویب سایټ ده. دا خپله د DW شبکې لخوا نه دولتي ویب سایټ ده، په وړیا ډول باندې درس خپروي. تاسې په دې ویب سایټ کې چې کته راسئ، د A1 A2 B1 B2 همدارنګه د C1 او C2 پورې دا درسونه لري. د بیلګې په ډول کې د A1 برخه یې زه راوضع کړمه، دلته تاسې لاندې راسئ، له ABC نه شروع کېږي. دا ABC او د کلمې تلفظ په ډېر ښه بڼه باندې ترسره کړی ده. عام د هغه کسانو لپاره که ستاسې په کور کې مور او پلار لرئ چې هغوی نالوستي دي، هغو لپاره هم دا ډېر ګټور ده. هره برخه یې وضعوئ، هره ویډیو یې په ترتیب سره ګورئ، مثلا هر حرف جلا کېدای شي راواز کړئ، یوه ویډیو ده، ویډیو یې ځان لپاره پلی کوئ، او بیا دلته تمرین لري، کله چې د سټارټ بټن کېکاږئ منظم ډول باندې تاسو دا تمرینونه ترسره کولی شئ. دوم یو څو دانې یوټیوب چینلونه تاسو ته معرفي کومه چې کله هم تاسې A1 کې لږ مخته لاړئ، بیا کولی شئ دا
چینلونه تعقیب کړئ. که تاسو زما خپل چینل ته راسئ دویچ میټ ظریف لاندې دا چینلونه سته ده په لاندې برخه کې زما وړاندیزونه ستاسو لپاره. لومړی چینل یې د ایزي جرمن چینل ده. دا ډیر زیات ګټور ده. دا چینل چې تاسو راواز کوئ د پلی لیست برخې ته راځئ په ټلیفون کې هم دا کار کولی شئ. د پلی لیستو برخه چې تاسو واز کوئ له آینس نه تر سیاینس پورې د هرې کچې لپاره جلا پلی لیست شته ده. په هر یو کې څو دانې ویډیوګانې اپلوډ شوي دي. ډیر ښه درس ورکوي. په دې کې تاسو هم ګرامر زده کولی شئ، هم د جرمني ژبې لغتونه زده کولی شئ، هم هغه فرهنګي بڼه زده کولی شئ، ځکه په عملي ډول باندې ځي له خلکو سره مصاحبې کوي. د برلین په ښار کې، په نورو ښارونو کې ډیر ګټور چینل ده. د دغې ترڅنګ یو بل چینل چې په هغې کې ګرامر زده کولی شئ د لینګسټا اکاډمي په نوم ده. د بنیامین د دویچ لیغه دا هم ډیر ښه درس ورکوي د ګرامر لپاره او همدارنګه د امتحان د چمتووالي لپاره هم ښه چینل ده. او دانشپخاخ کوچ دا هم ډیر ښه درس ورکوي. دا څلور چینلونه که تاسو تعقیب کړئ کولی شئ د خپلې جرمني ژبې مهارتونه په اسانۍ سره لوړ بوځئ. او د جرمني ژبې د ګرامر لپاره زما خپل چینل هم شته ده چې کې فعالیت کوم په مختلفو ګرامرونو موضوعاتو باندې زه ویډیوګانې جوړوم. زه هم پلی لیستونه لرم که چیرې پلی لیستو برخه ته راسئ، مثلا پریپوزیشنونو باندې جلا پلی لیست ده، زمانونو باندې جلا پلی لیست ده، اسمي قضیه، نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف په جلا پلی لیست کې په څو ویډیوګانو کې تشریح شوي دي. په خپلې پښتو ژبې باندې کولی شئ ښه تاسو سره مرسته وکړي. او وروستی درسي مواد چې تاسو ته معرفي کول غواړم هغه د ایزي جرمن پودکاسټونه دي. همدغه ایزي جرمن چې یوټیوب چینل مې تاسو ته وښوده، په ګوګل کې ویب سایټ سرچ کړئ د ایزي جرمن پودکاسټ په نوم باندې. دا ویب سایټ چې کله تاسو را خلاص کړئ په دې کې مختلف اپیزودونو باندې دوی خبرې کړي دي. ډیر ګټور ده، خصوصا که چیرې تاسو په ټرین کې په سفر باندې ځئ یا جیم ته ځئ، په جیم کې د تمرین ترڅنګ پورې د دې پودکاسټونه اورئ. دا خصوصا د هغه کسانو لپاره داسې اتفای یا هم بې آینس کچې ته رسېدلي دي، وروسته له هغه نه په دوی سره بیا مرسته کولی شي. په دې هیله چې دغه ویډیو نه مو ګټه اخیستي او زه هم انشاءالله خپل درسي مواد په یوټیوب او ټیک ټاک کې ډیروم تر څو له خپلو پښتنو خویندو ورونو سره مې د ژبې د زده کولو په برخه کې مرسته کړي. مننه چې دا ویډیو م تر اخره وکتله. خپل نظرونه، انتقادونه د کمنټ په برخه کې راسره لیکئ شئ. له یاده مو نه وځي چې ستاسې لایک او ښایسته کمنټونه ماته انرژي راکوي. تر بل درس یا تر بلې خپرونې نیکې هیلې او چارې.